د ابلیس قصه کې مونږ نه آدم هیر دی. د ابلیس قصه کې مونږ نه آدم هیر دی. که رښتیا وایو نو خپل سړی مو ګیر دی. د ابلیس قصه کې مونږ نه آدم هیر دی. مننه جی، که رښتیا وایو نو خپل سړی مو ګیر دی. او په دې غلې غلې ورځ باندې مزه، په دې غلې غلې ورځ باندې مزه اباسین د ابشارونو نه راتیر دی. په دې غلې غلې ورځ باندې مزه اباسین د ابشارونو نه راتیر دی. دا د غزل مطلب دی چې مینه نه کوي، چې مینه نه کوي انسان هډو کېدلی نشي. ښکلی به ډېر وي خو جانان هډو کېدلی نشي. مننه. او چې ترېنه پرخه او باران هډو کېدلی نشي، چې ترېنه پرخه او باران هډو کېدلی نشي، په سر به پاس وي خو اسمان هډو کېدلی نشي. او ظالمان ویني، جابران ویني او غلی ناست وي. ظالمان ویني، جابران ویني او غلی ناست وي. دا به بل څوک وي، زما ځان هډو کېدلی نشي. او د سخاوت او د غیرت دواړو پخه رشته ده. د سخاوت او د غیرت دواړو پخه رشته ده چې دسترخوان نه لري خان هډو کېدلی نشي. د سخاوت او د غیرت دواړو پخه رشته ده چې دسترخوان نه لري خان هډو کېدلی نشي. مننه جی. او دا خو د خپلې محرومۍ نه نور بندیان بچ کوي. دا خو د خپلې محرومۍ نه نور بندیان بچ کوي. درد چې ونه زغمي درمان هډو کېدلی نشي. لکه وختي چې ډاکټر هغه افسانه اوروله. او د ټوپکمار خبرې تل وي د ټوپک په ژبه. د ټوپکمار خبرې تل وي د ټوپک په ژبه. هلته د امن څه امکان هډو کېدلی نشي. د ټوپکمار خبرې تل وي د ټوپک په ژبه. هلته د امن څه امکان هډو کېدلی نشي. او نه ناپ کېدی شي، نه تللی شي، نه شمار کېدی شي. نه ناپ کېدی شي، نه تللی شي، نه شمار کېدی شي. د محبت چرې بیان هډو کېدلی نشي. او چې ترېنه چار چاپېره خلک وي په اور کې ولاړ، چې ترېنه چار چاپېره خلک وي په اور کې ولاړ، په نوم به وي خو مسلمان هډو کېدلی نشي. مننه جی. او ستا د خصلت خامۍ د حسن په پرده پټې دي. ستا د خصلت خامۍ د حسن په پرده پټې دي. ستا په رنګ بل څوک بې ایمان هډو کېدلی نشي. مننه جی. او شاعران واړه د سخي ارسلا خان زامن وي. شاعران واړه د سخي ارسلا خان زامن وي. نو اباسین خو د خپل ځان هډو کېدلی نشي. ډېره مننه اباسین صاحب. قدرمنو، دا څنګه زموږ ناسته چې کومه وه دا پای ته رسېدلې، دا صرف ایوارډونه دغه مشرانو ته ورکوي.